الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې د اسلامي خلافت په دنیا کې کم اسباب او کمی طریقې دي. تقریبا قرآن او سنت اتل ځنه ذکر کړي. سړی چې کله په غیبانه عمل وکړي، الله رب العزت بدله په دې ځمکه باندې حکومت ورکی، خلافت د صحیح احکام او تنفيذ لپاره. به مده خبره ذکر کړه چې معاویه رضی الله عنه رب العالمین د عذاب نه بچ کړي. یو خو د نبی صلی الله علیه وسلم قمیص اغوستل او بل دغه سره دغه غنوکان سوزول او دغه نه رانجه جوړول او د خپل سترګو باندې د ملګرو لوي چې مالې اومګي او زما په دې شونډو بدن باندې واچوي. د دنیا د عذاب نه بچ کېدل انسان له بس باندې کېږي. دا ټول ذکر شول او د شعبي په حواله باندې چې عربو کې څلور او خیر انسانانو یو پکې امیرنا و سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه، عمرو ابن العاص، مغیره رضی الله عنه او زیاد سیب. عمر رضی الله عنه ملګرو لدا ویل چې داخله کسرا قیصر دا یادی، خو لیکن معاویه توجه وکړ د سیاست او د حکومت په ډیره عجیبه طریقه باندې دی. کوری براغه عبد الله ابن عباس دا خبره وکړه چې سړی مې ولیدل په شام کې هغه یو رکعت وتر کو، نو وی ویلې چې معاویه د رسول الله ملګری دی او دا ډیر فقيه دی. تقریبا په یو رکعت کې 40 احادیث د نبی کریم علیه الصلاه والسلام موجود دي. سنت طریقه چې کله انسان ور باندې عمل کوي رد روانه په کار نه دی. ښه طریقې دا چې مخکې د 2 رکعات نفل وشي او بعد دغه نه غو د یو رکعت باندې وتر وګرځي او کدا یوازم چاو کې سو منعت بنئ. دریم د شي طریقه 5 پورې و پورې تر نه پورې. کله سړی باید په یو باندې عمل وکړي، کله په بل او کله په بل. عبد الله ابن عباس ویلو امارت الله دا سړی خلافت لا پیدا کړی دی. ډیر احسان د خلکو سره تر دې پورې چې اطراف له رسیدلې او د حلم د غضب د منځ وړي دومره سخاوت دي انسان کې موجوده ده چې د دشمنانو په خلو باندې تالی او کلکونه ورچولي. عبد الله ابن مبارک خبره مو ذکر کړه چې معاویه یو امتحان دی چې کم سړی بده باندې ټک وکي دا په ټولو صحابه کرامو باندې گزار به کوي. او د عمر ابن عبد العزيز مبارک دې د پوسو شوې اغا د معاویه د اس د ګرد پسې نشه رسیدي کم چې دغه به پوزه کې پروت دی. دومره اوچته مبالغه ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نظر لګیدل دی صحابي لري. دې سره د نافع بن الحارث بارکه من خبره ذکر کړله چې کم سړی معاویه باندې ټک کوي دغه بدی خلکو له بیانې دی او پرده لکه د کور پرده چې کشي کور کې بيدنه نوتل د اسانه دي. د ابن العربی په حواله باندې مدا ذکر کړل چې نظم برابر کې سرحدات ټینګ کړه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی منهاج السنه کې چې دا د دین او د وحی د دواړو امیرو نبی صلی الله علیه وسلم چې بيد اعتبار کړه خدای اوچت انسان دی. د ابن کثیر د البدایه والنهایه حواله مو ذکر کړه 70 زیتو په خلکو پرده اچولې صبرناک سړیو معافي والا سړیو که اخلاق لرل. اې دې سره به کېدا چې معاویه رضی الله عنه د ملګرو تربیت هم کوله. هغه وختو باره کې مخبر ذکر خاص کړه د غنه شینو باره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم خلک منه کړي زم تاسو منه کوم به زی جړاګانه مکوې دې مړو کې به زی شیرونه وای ما زنانه دي چې تبرج پر دې سړی لا ځان نه ښکارا کوي بډول زیب او زینت کې تصویران نه ځان ساتي د حیواناتو پر سرمنو باندې کې نه ما او د ویل ټنګ ټکور نه ځان ساتي د ورېخم نه ځان ساتي د سرو زرو نه ځان ساتي او د زنا نه. بیره مازیګر مازنو څه دوه کته نه پلو کې د عبد الله ابن زبیر سره مناظره وکړه او اخر کې هغه به مقابله وکړه. مناظره نو ایسه د انابت او رجوع وکړه. غلط تطبیق به مونږ ذکر کې صبر به ډېر عجیب وو. دا خبره ذکر شو چې د قریش ځوان ورته سخت خبره وکړه. د ډېر په آرام لهجه باندې جواب ورکړي. مونږ بادشاہان یو، مونږ خوشا ګوره د ماشومان غونډه او حمله به رسمري غونډه دا سړی بیننی و تر څو پورې بچاغه عملی اقدام شروع کړي نو په خبرو باندې سوق نیونه. مزیدار حدیث نقل شوی و چې رسول الله فرمایي زما په امت کې به وړلې تر قیامت پورې به په حق باندې جنگيږي. بهتر انسان هغه څوک دی رب العالمین چې چاله اراده د خیر کې بدیدین کې ورته فهم ورکیو به چې کله د مړ کېدو په حالت کې او خلک راجمع کړه خاص کر زیاد دی او یزید رحمه الله له عجیب وصیتونه وکړه چې عبد الله ابن عمر بستا مقابله کوي خو لیکن پروي مساته ځکه هغه عبادت مات کړي را مات کړي سړی دی.
شیعاګان او روافض به د حسین کوفی له بوج اسلام مقابله له براشي لیکن دا به امدو وجنی لکه څنګه چې علي رضی الله وجل او حسن به تنگ شوی عبد الله ابن زبیر بستا مقابله له ودریږي تم ورته مخله ودرېګه که صلح کوله صلح کو گزاره کو به گزار خو په قادر شو ګره مافقه عجیب خبره ورته کړی دي په شیعه او روافض باندې غټک منغو کې چې دی ویل چې توشیه ورته کړ چې ټوټه ټوټه کدا خالص دروغ دی چې په امیرنا معاویه رضی الله باندې خلکو تړلې دي او ناروا خبرې دي او غلطه خبرې دي مر چې کله ور باندې راتلو دی لوري شړل د ورته شیرونه ویل ویزل منیه انشبت اسفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع اوس مر ما باندې راغې بچ کې دي نشمه او ډیر عجیب استقامت باندې مخکې مواقع ذکر شوی و به د وخت کې موږ ویل سلور لري جوړ شو سلور چې حالات و شیخ عبد الله بن عباس دا ویلو چې اصلي د عثمان رضی الله عنه ولیدا دی ومن قتل مظلوما چې کله یو سړی مظلوم اوجل شنو داغه ولی لمن طاقت سلطان ګرځولې داغه دغه ماویر د بني امیونه علي رضی الله ولا کړه د شویلی وی قسم په الله کدا ماوی چرته من کې موجود نه د روميان بس موږ څو زنانه لوټ کی ګډ وډ بم کې د دومره تکړه سړی دلیل له پدې چې د علي رضی الله عنه د ماوی په خپل مابین کې واجب امینه محبت او شیعه روافض د شی واجب تاریخونه لیکلي دي چې استاد انسان د دماغ په یو باندې بدګمانه کې ګډ وډ کی مخکې مداوله والکامل خاص کر تاریخ الخلفاء د امام سیوطی رحمه الله البدايه والنهايه د ابن کثیر رحمه الله او نورم کې څه تاریخونه د اسلام لیکل شوی د ابن جرير دي دل رجوع دل کتر بکار دي اصلور ډلې څنګه وي یو ډله د سوا شغله ویلي شیعه علي شیعان علي معنا شیعاګان د علي رضی الله عنه سره دومره مینه کوله چې په دې مینه کې د شي اندازې له ورشېدل چې حتی بعض خلکو به ګریش ګروپونه داخل کړو د شیخیدي ولرلې وي د علي څنګه خدای دې نعوذ بالله من ذلک دا څنګه رب دې هغه ور له ورځل وي تم بری باندې سوزول شي چې ور له مو ورځي عبد الله بن سلام به پیدا شو هغه به د ملګرو مدائن له ورنه ولېګلو کم چې داغه ملګری وکینه د موجلو دا ډېر کسړې دی او دا هغه پرېدا د علي د شهادت نور به د خپل خباست کار کړی دی ابن عباس به کله چې دی واقعي خبر شونه د څه به ویلي وی ارمان کچر د په مقام کې موجود ما دا ټول وجل ور باندې منسو زول ور باندې سوزول چې کوي هغه واس رب العالمین کوي علي رضی الله عنه کې دې دا مسله ورته شي دلیل نو یا اجتهادونه خدغه شیعان علي شیعان علي دغه دوستانه جزان غنل پدې کې هر قسم ګروپ را داخل شو داخلم پکې و چې دا ساده مسلمانانو د زیات مینې د وجه نه د اندازې له وخت چې د شرک په مرتبه باندې ور داخل شو خوارج هم پکې مجوس هم پکې را داخل شو چې دوی به ور بندگی کوله او دغه سره يهودم په دې جماعت کې را داخل شو عبد الله ابن سبا چې دا اصل کې يهودي النسل له احسان الهي ظاهر رحمه الله لیکلي دي او بدی خلکو کې دار دننه شو خلکو لزان مسلمان پیش کې او کوي پیش کې د علي محب جوړ کې ځان محب جوړ کې بده منځ کې سخرانه ده وکی حاصل مجوس جمع شیعه او جمع داخله دا يهود دقنه د شیعه علي جوړ شو غلط نظریه او غلط عقیده به خلکو وردنه نکړي د دې وجه تاسو به وګورئ چې د اسلام سره سرسخت دښمنی کړي د يهودو نسوارو دومره کړي د لکه د قروافز او شیعه چي کوي د اسلام په جامه کې او قانون داري چې کله وسړی د چا بچي د چا د نظر نه متاثر شي به خامخ د کې هغه خوې راځي دوی کې دا بد صفاتونه ظلمونه قتلونه صحابه بے عزتی نه په الله باندې بدګمانه نه پر رسول الله باندې بدګمانه نه په جبريل باندې بدګمانه نه صحابه خلکو له دې اجرتي قاتلان او رهزن او ډاکمر معرفي کوله د دې وجنې دي چې د يهودو عادتونه به دي کې راغلي او يهود خو هغه خطرناک دشمنان د اسلام سوره بقره چې کله سړی وګوري او د قشن سوره العمران او نور سورتونه اکثره چې قران کریم کې رب العالمین د دوی د جرړ او بیخ او قباحتونه موږ تاسو سم تشریح کړي دي چې دوی ګوره دا نقصان دی دا نقصان دی دا دی کنز العمال دریم جل کې به عمر رضی الله عنه دا ویلي وی اصل کې دا خطابات دوی دي خو ګوره مراد منګي او د قران هم د قشن انسان پیدا مالي چې سړی د قران د ټولې دم کې انسان له متوجي کې خو موږ افسوس خبره ده د شرک مبارک چې کله وایي تر شي وجید د بوتان مبارک راغلي دي د جنت مبارک چې راشي ودا زمون مبارک دي دا د يهودو مبارک دي دا د مشرکین مبارک دي دا د پلان مبارک بلکې هم دغه قران او حديث د زمون اساسو کتابونه دي من او تاسو له متوجي دي د يهودو تذکرہ په دې مناسبت باندې کوي کدا شي پتونه به تاسو کې موجود شو اقا معاملہ بر رسول الله کې لکه څنګه چې دا غوسره کړی دا د صحابه توصیف کوي کدا شي پتونه به تاسو کې موجود شو الله بر سره هغه کوم معاملہ کې لکه څنګه چې محمد رسول الله ملګرو سره کړی دوی به زیات تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهاج السنه او احسان الهی ظهیر رحمه الله عجیب کتابونه لیکلي زموږ سره مکتبه دار العلوم تعلیم القرآن او سنت کې موجود دي شیعاګان او قرآن
شیعاګان او د قشان اهل بیت شیعو سنی دې په باره کې احسان الهي ظاهر شته بهترین عالم تر شوی دی د دې خلکو دا جرړه او بیخ د ټولې دنیا لپاره معرفي کړي دوی د شي وای نعوذ بالله من ذلک د محمد رسول الله را په دې خو چې څومره صحابه کرام دي چې هغه وفات شوی دي ټول مرتد شوی دي سوا د شپږ کسانو نه حسن دی حسین دی علي او فلان او فلان دوی د خطرناک عقیده سره دا کوم قران چې موږ شاسو مخې له خود لشي دا خالص دروغجن کتاب دی د رب العالمین مبارک د بدا عقیده سره د عقیده سره وي پرون الله نه پېدو نعوذ بالله من ذلک امدانن پوش د تقدیر عقیده بالکل لرينا او محمد رسول الله باندې دومره افتراءانی د ابوبکر او د قشند عمر او د عائشه او د معاویه خو د ستر سخت دشمنان دي چې دوی د مسلمانانو سره د دشمنی کوي چې دوی په بچو باندې مچرته وس برشو بر زنګو کې دوی وجل پکار تقیه به کې خطرناک عقیده ده کله شیعاګانو په مجلس کې نه سينو ځان شیعه کې او کله روافض مجلس کې نه ځان رافضي کې او کله اهل سنت په مجلس کې نه ځان اهل سنت والجماعت کا ډیر سادهګان خلک بده باندې دوکه شي موږ چې خپل ورغلي ډیر عجيبه خلک و د عمر دومره احترام ساتلو د ابوبکر دومره احترام ساتلو د معاویه دومره احترام ساتلو د عائشه دومره احترام ساتلو ترڅو پورې چې د قران او سنت د علماو کتابونو شامل مطالعه کړي نه د دې خلکو په دشمنی او مرز باندې بالکل د سره سو کویږي نه ظاهري پدیشن باندې به څوک دوکان شي د دې خطرناک عقیده او ورانه عقیده او خراب عقیده کله محمد رسول الله مبارک فرمایي کما مکه او مدینه باندې زمنګ د حکومت راغی وي موږ به رسول الله رخانه د دوه خبيسان لري کو نعوذ بالله من ذلک ابو بکر او عمر څومره خطرناک خبرې دا نړول پکار دي مخکې شریعت درسونه کې دا موږ ویلی و دوی به کله ال تراله مدینه منورې رانو بازي کشرانو به دي مشران لوي ویلي چې دې کوټه کې محمد رسول الله دفن دینو د ابو بکر او عمر چا ولې دفن کړي دی ولې راولې وې دې مشر ورته ویلي چې تاسو د دواړه ملامت مګنئ بلکې ټول قباحت اورانه چې دی هغه په دې غټ خبيش کې د نعوذ بالله من ذلک دا د خبر دي شړې بالکل ویلې نه چې په الله باندې وشړې دومره تیز او جرأت سره ورجو په صحابه ورجو پر رسول الله باندې ورجو نه ماته وګل شي د امت نه کان علما د دې خلکو بدنام کړي دي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارکی د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله بارکی د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د نور نه کانو اهل علم مبارکی کله یو حکم کړي کله بل د دوی مرزونه چې چاره وړاندې کړي را معرفي کړي ښکارا کړي دي هغه سره د شي دښمنی شروع کړي دا چې ساده نه مسلمانانو په هغه باندې ایسبت ګمان کړي دا خو پلانین دي نه کلک به سړی ورته ودرېږي نو دغه خلک به پیدا شو دا خو نه پم دي کې ور موجود و چې ډیر علاقه مر الحمدلله مجاهدین او صحابه کرام په هغه وخت کې ونی ولي او ایدو سره جګړې ډیر سخت وي تر څو چې رب العالمین کومک او فضل لري خلکو سره وو شو په علاقه باندې یو طبقه کې دا و دویمه طبقه په دوی کې خطرناک طبقه چې جوړه شو خوارج دوی ویل نعوذ بالله من ذلک وی عالم کافر دی معاویه کافر دی عمرو ابن العاص کافر دی ابو موسی اشعری کافر دی ځکه د الله نشو د بل ځبانه فیصله وکړه امدغه د قران او سنت فیصله شي کې خامخا یو عالم به تعالی تشریح دا خود شي مثلا نشو چې بس الله رسول برازي په خپل به تعالی دا درس وای نه به کوم عالم تشریح کې خدا خود اسلام خلیفګان و د قران او سنت د حکمونه موږ تاسو سره د شي تشریح کول هغه باندې کفر بدوي شروع کړی دې علامات مخ کې ویلي و نبی صلی الله علیه وسلم به ویلي بش پړیګری به پر خودلی غټي پنسي به راوچی تکړي کشتران عمر والا به صفهاء الاحلام عقل به کمزوري په خبره به پویږي نظر برشيږي نه مصلحت له بګوري نه د تکفیر ماده به بارچ دا به ډیره موجوده دی په ارچ باندې تکفیر حکم کوي کافر بدګمانه نه به کوي په خلکو باندې عالمان بني وزام بده عالم غني ته چې د جهان لوی شیخ الحدیث امداد فتوام د سردا ټاپم د سردا او پلانې کې ما کتاب کتلې دی دا مسله به د شو دا مسله د شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام نه بده شي داخله ګوځي لکه څنګه چې دا د کار نه غش عمر مې وشي تګلې احتیاط پکار دی په دې فتوو کې په دې نور مسائلو کې لکه مخکې مونږ ویلې چې د مازیګر مازانو څخه 2 رکعات سنت په دې کې مسله څنګه د عائشه له خلک رااله رضی الله تعالی عنها اغه میمونی رضی الله عنها خلک تشکیل کړ دا فتوا په ځم باندې راړول پکار رکی دا ډېره خطرناکه مسله ابن قیم رحمه الله دا کتاب الکلام المواقین مقصد به کوم دار شي خلکو ګوره په باب د فتوا کې ډېر احتیاط کوي دا مسله پیدا شو تقریبا شبدو کې 12 ګروپونه پیدا شو فروی وډاله وا چې د فروه الاشجعی هغه امیرو 500 زره پورې شاخه ملګری د پیدا کړ امام سید رحمه الله وغيرها د لیکي و معاویه رضی الله عنه د خلکو دومره پروانه ساتل چې د خپل خبرې کوي اسمن به څه مقابله وکړي خو چې کله عملی اقدام شروع کې به وګورو در دې پورې کسانه به ورولېګل
عراق لو د عراق نه مثال کوفه او د کوفه نه مدائن یو ځرت لو بل ځرت لو خو دستې چې برابر کړي خلک به ور تشکیل کړه هغه دومره منظم خلکو د خوارج یو خو ځوانان هو د شی ویلې چې زمونږ د دنیا کې باید دا ژوند ختم شي او الله مونږ په دې راضي کړي د اسلام په صحیح بصیرت باندې پوه شي وینو په صحیح حکم باندې پوه شي وینو بلکې ظاهري کومه مسله ورېدل او ماغه په روان و نو نه د چا د وینې له حساساتو نه په چا باندې د حکم او نه د عزت مسله ځان موجل او بلم وشل معاویه رضی الله عنه چې کله فوج ورولې کو جګړه شروع شو د معاویه رضی الله عنه کسان رامات کړه کوفی والا هغه خط ولېګو وی اهل کوفه اې د کوفی والا خلکو دې شړې سره ګورستاسو دا کشتنه چې دا ته کینه وای او که مونږ ولته شو خطرناک گزار بدر کوم شبيه بیات ساده ځکه غډي شي شړیو عبد الله ابن عمر نشه بوختنه وکړه عمر به احتر دې کما معاویه رضی الله عنه وی عمر رضی الله عنه به احتر خو لیکن شي انسان د دشمن په والو سم لوري کې هغه ګور امیرنا وسیدنا معاویه رضی الله عنه دی الله رب عزت دا بصیرت دل ورکړو باز انسان کې الله د استعداد کړي د کوفی ولا خلک راجم شو خطر دی فرویل اشجعی چې دی ورنکینو هغه نور سره جګړه وشو هغه خوار وارش اې دین اور سب سي دوی بل مشروع او مستورد زر کسان داغه سره واغه سره سخت جګړه وشو به کې بل مشروع وتلو حیان ابن زبیان په نامه باندې خو په خدا چې د دولس ګروپونو دولس دلې دوی وی لګه کوي او په دې ځکه معاویه رضی الله عنه سره سخت مقابله وکړو سخت مقابله نه ورسته هغه ختم کړ او په درس جهان باندې د معاویه رضی الله عنه اسلامي خلافت راغی لیکن خبره دا و انسانان خو ختم شول نظریه چرته ختمي کی دومره زهر د خلکو شندلی و چې هغه به د خلکو سره دا نظریه و کمزوري خو چې موقع پیدا کړ گزار به کو دا دوړ تحریکونه الی یوم القیامه الله جاری دی ولذلک خلقهم نیک نظریه مشتا نبی صلی الله علیه وسلم لاړو صحابه کرام لاړو تابعین لاړو تابعین لاړو د امت مسلمان نور نیکان علما لاړو شیخ عبد السلام صاحب چې زموږ استاد تفسیر استاد دی هغه د دنیا لاړو رخصت شو لیکن داغه کوم نظریه کوم عقیده هغه الی یوم القیامه داغه شاګردان نشي دا رواني او پاتې یو طرف حق نظریه او بل طرف باطل نظریه دا باطل نظریه د دې پاتې شو په دې خلکو پټه وخت د معاویه رضی الله عنه ریدل او خاص کر داخله وسه چې انسان مطالعه کې ډیر ځایونه کې دي د عمان په علاقه کې ډیر دي د مسلمانانو وجل او د غوی قتلول د دین یو خون او لذت د اخلي درې مطلب په دې کې د شو بني امیه چې هغه د معاویه رضی الله عنه سره اتحاد وکي بلکې دا دغه ملګری و لبیک ورته ویلو دغه خلافت لا مخکې من ویلو چې معاویه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن مرة ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب چې د دوی د نیکونو زکه به د خاندان دی له منسوبېدل عثمان رضی الله عنه د دې خاندان نو معاویه رضی الله عنه د دې خاندان نو یزید د دې خاندان نو وغیرہ دی بني امیه بس لاس پنامو باندې د معاویه رضی الله عنه امر لمنقاد و چې کم تشکیل ته موږ لړاکې موږ باغې تر باندې راوالي او که خبره و چې د اسلامي خلافت په تایید کې دا ولاړ و اې دې سره څلورمه د شوړه دا و چې غوي لاړ د شوځه کې خپل عبادتونه شروع کړ اې دې سره په دې جګړو مګړو کې برخه وانه خستي لکه ابو بکر رضی الله عنه صہیبه خو پرېدا او سعد ابن ابي وقاص چې دا د فاتح د ایران وغیرہ د علاقې فاتح او د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه د جنت زیره او د نبی صلی الله علیه وسلم څوکیدار او د ډیر مناقب مخکې موږ ذکر کړی ورسره ان شاء الله دا به ذکر شي دا خلک کله لاړ تر دې پورې دا په یو ځای کې وشیدلو وی بچي په سراغه عبد الله د شکر دا سړی ود چې د لیر نه په اسمان در روان دي سر راکب ډیر بد سور سړی را روان دي د بوز به کوم خبر موږ لراوړي ورته ویل پلار دې خلکو ما بین کې د جنجال مصیبتونه دي ته په دې ځای کې ناشته د محمد رسول الله هغه حدیث ورته ویل چې ان الله يحب العبد الله رب العزت مینه کوي د هغه بنده سره چې هغه پاک انساني متقی انساني الخفي او پټو څوګره سره پیښلی ده پرې مې د شین د الله بندګي وکړه چې څوک بالکل ما مشرلهي بالبنان نه ګرځي په دې غوته باندې د الله رب العزت د مینې لپاره اسباب مخکې مونږ ویلو قران او ذکر د رب العالمین سره مینه د الله نمونه یادول و د خپل سره د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره ناس د رسول الله تابعداري د الله د پر ورانو د الله د پر جوړه قران کریم غمګین आवाज باندې لوستل خپل نظر په قران کې بندول خاص کر هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ذکر شوی د امانت لحاظ د وادي پابندي د دروغ نه ځان ساتل یو په دې کې عبادت کول یو خاخله دي چې د غرونه کې وشيږي او د انسانانو سره بالکل تعلق نه ساتي خپل اخو سخته چيري وغیرہ چې دا تیری نه الته څوک خپل پرې دي نه بل پرې دي باجی پیرانو کې دا مسله شته په غرونه کې وشيږي دا ناروا طریقه ده اسلام به دې باندې رد کړي دي د اسلام رحماني چې هغه جهاد په سبیل الله د دشمن سره مقابله ده دا چې به کې نشته
حتی یو حدیث کې دا رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د شری په باره کې ویل چې څوک پیژنې نه شي مړ شي څوک جلازې نه راځي څوک قرباني شړا نه کې شړا پکې هغه کم خلک کی او پس خو د ارمان چې دغه انسان زوي عبد الله بن مسعود په لار باندې تیرېدو خلک ورته ګوتنی ولې ویل د الله له حاجو کې ما بسره روانه کې مده شهرت لوی فتنه ده د فتنې یو درس موږ تاسو ویل یو پکې دقه ده چې انسان څومره ګمنامي څومره څوک پیژنې نه بس رب العالمین بندگی کوي الله تا پیژنې او ته الله پیژنې بس دقه کمال والا سړی دی وزن سره بده کې برخنال خپل کار کوي یو مسله به کې داراله والحمدلله په ټوله دنیا باندې د امیر المؤمنین او د قشن معاویه رضی الله عنه خلافت راغی او ار طرف باندې د اسلامي خلافت انګازوي دي ځکه معاویه رضی الله عنه وزن نقشه جوړ کړه چې د علي رضی الله عنه د قشن د عثمان رضی الله عنه وخت نه په دې خو د مجاهدینو مابین کې کوم وقفه راغلی و چې اوس به په دشمن باندې موږ تعرض شروع قسطنطنیه په طرف باندې د سودان په طرف باندې مراکش په طرف باندې د قشان دي ترکیه په طرف باندې داخله کې را تشکیل کړ د جنگ قومندانانو څو خو لیکن د دوه قسمه ګروپونه ګرځول یو د وړي او صائفه بل د جمی یو د جمی بل د وړي صائفه د جمی به یو ځله متوته مجاهدین دغه دشمنانو نګر چا پیره کینولي و ترڅو پورې دوی را بار نشي بلکې دا تنګي دا کړي پیره تنګ کړي او د وړي ور باندې به خپل تعرضات کوي قومندانان ورته عجیب خلک وټاکل یو ناشنا خطرناک قومندان عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید چې د خالد ابن ولید غو دغه شم نیمه سړی دامو یو بل قومندان ورته وټاکو بوزر ابن ارطاطه یو بل ورته وټاکلو فضاله ابن عبید یو بل قومندان ورته وټاکلو یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د بچو د قسطنطنیه په طرف باندې دا ور تشکیل کی ورسره ان شاء الله د تاریخ کې به دا خبره ذکر کی چې د جنت توب د نبی صلی الله علیه وسلم د بعضی احادیث نه معلومی کی چې دی خلکو الله وکنه کړی چې بری دریا په جګړه کې پوری ور پوری وځي او یزید په دغه جګړه کې دا شریک دا چې کله عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر دی ابي ایوب انصاری دی ټول ملګرو سره په جګړه کې برخه واخیسته چې محمد رسول الله د دې خلکو د مغفرت لپاره تشریح کړی دا ابي ایوب انصاری په لار کې به وفات شو ملګرو له ویل چې وفات شو د ځان سره مې وړي چې کوم ځکه اخره ختم جوړ کړه مکه ځکه ما به دفن کړ د قسطنطنیه دا کم دیوال چې په مکه ځکه دا دفن کړی شوی ترکیه کې به دا معلومات کیږي چې خبره د مشهور معلوم دی دا خپل اجتهاد کینه سنت طریقه ښه طریقه دار چې انسان په کوم ځای کې مړ شمل چې دفن پکار دی انتقال نشته داخله کوئی دی مزار کې چې دی ودا علي رضی الله عنه دا غلطه را کله وي مدینه منورې له راوړې دا خبره هم غلطه را کله وي په دینه چې دفن دی دا خبره هم غلطه را اهل علم فرمایي خاص کر ابن کثیر دی ودا مغیره رضی الله عنه بلکې علي رضی الله عنه په عراق کې دفن کړی شوی دی علم الله رب العزت له قبر په کوم ځای کې دی دا معلومات الله لدی خدای دې اجتهاد وشي غي زلمه وړي دې طرف باندې نور ملګری را روان کړل د خراسان په طرف باندې سجستان عبد الله ابن عامر دی ورته وټاکو دا اقم ملګریو چې د عثمان زنو په وخت کې افغانستان دې زړه راغلی او دې خلکو سره صلح کړي و خو چې کله مجاهدین مسلمانان کمزوري شول دي دشمنانو بیرته خپل اصلي پاغه باندې راوګرځول او سخت جنگونه وشو تر دې چې خلکو ورسواله وکي مجاهدین لاړ دي علاقې نه دې ورته بیرته تشکیل کړي په دې علاقه باندې دا پوهه سړیو ګدر او د ارڅ ورته معلومه چې کم طرف باندې تک پکار دي کم به خلک مهم دي څنګه دي څنګه نه دي معاویه رضی الله عنه واجب سیاست وکي وی ویل د عربو نه 50 زره کورونه راواله څه په عراق کې واچوي څه په افغانستان کې او څه د قشم بده مصر کې څه د علاقو کې عربان نه و مصر کې عربان نه و په عراق کې نه و افغانستان علاقه کې نه و په دې طرف باندې د تشکیل کړ هغه به عربي ویل د خو د دې وجنه چې داخله د دې خوینو عادتونه متاثر شي لکه صلح الحدیبیه مخکې تقریبا 3 زره مسلمانان و خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه تقریبا لزر له خبره ورسیده ځکه ناس ته ولاړ دی بل سره وشو ایدو د اخلاقونه متاثر شي ایدو د جبنه متاثر شي د خلکو د باز مسلمانانو مجاهدون سم د شو بو جوړ کړي چې دا وحشنی په ولاخره داخل شي دا ټول خلک بخوري معاویه رسول واجب سیاست او دا سیاست وسم باز خلک لکه وزیر محمد ګل خان چې د دې جن اکثر خلک وړي یو ځل او دغه جن راوړي بل ځل دا ناقلین چې ورته ویل شي وجه دا و چې دا حکم او فرمان د امیرنا و سیدنا معاویه رضی الله عنه چې ورته تشکیل کې واقع ځل وراله په دې کې بدلیدل زیات کېدل عبد الله ابن عامر د شوټا کول وته افغانستان خو لاړ شو واقع ځکه خپل ځان لملګری انتخاب کو قومندانان دلته څو صحابه کرام قومندانان وټاکل یوه په دې کې وټاکلو حکم ابن عمر الغفاری رضی الله تعالی عنہ دله ویل وته جهون په طرف باندې ورشه بل قومندان را وټاکلو عبدالرحمن بن سموره حدیث ابو داود کې راځي چې درې کړه د دلته راغلي دی دلته موږ د خپل جنډي ودرولې دا په دې طرف باندې رااله اې د سره مجاهدینو شکل را داخل شو کابل لا
نو د کابل د کار نه پاغه وخت کې تاریخ ولالګي چې یو لوی دیوال وغټ دیوال والو او دغه پر لوی دروازې چې کله به دروازې بند کړي پاغه وردن کېدل دا ګران و بوزیا چې دا بت پرس یو قوم هغه وخت کې دغه کې داخله وشیدل تعرض چې کله ور باندې وکي نو په دې وخت کې دي مجاهدینو تعرض ناکام شو بیرته ورستلاله ذکر هغه په دیوالونو څوک ورختیا نشو او دروازې ډېرې مضبوطي وي چې هغه را بند کړي بیکار نه کېدلو په دې صحابه کې یو صحابي او رفاعه رضی الله تعالی عنہ چې دا ډېر تهجد گزار شړیو مجاهد انسان به تهجد وکي رب العالمین نبی دا دعاګانې وکړي چې رب العالمین مال شهادت را ډېر انسانان د شهادت سوال نه کوي الله موږ له شهادت را اسلام دا مطلب کړي نه دی بلکې د اسلام د غلبې کوشش تکوا د سیمو چې الله مال شهادت او مال شهادت مگر په هغه وخت کې دا ته وکړي چې کله د اسلام غلبې بلکې د شوی چې رب العالمین ازمانه د دین کارواله د مجاهدونو په صفونه کې چې ډېر دشمنان زو وښنه چې شهید شو ختمه شو خبره شهادت به تعالی په خپل رب العالمین درکې او کچرته درې نه کړي ته په دینت باندې الله دا فیصله وکړي کته په هر طریقه باندې مرګ راغی د الله په قانون کې به تداولی کړي شي وې دې فارس له چې کله د مجاهدونو تعرض وکړي د شپې مونږ کړو نو په یوځای کې دا د پاتې شو نور صحابه کرام د لیدل نه تعرض مجاهدونو ناکام شو ایستلاړ د شمال په طرف باندې ودال اکه چې کوم وخت د افغانستان دی هغه طرف باندې خلک لاړل ریپارس له دې ملګرو نو د پاتې شو د معلومات شي چې ملګرو جنگ شروع کړي دي او ملګرو له معلومات نو چې موږ ملګری په دې ځای کې دي درې کسان د کلان په ورکته شو دیوال لا دروازې خلاص کړي ریدل چې اسنه چې دشمن په موږ باندې حمله ونی کې تکتیک استعمال نه کی خطوره ورسره او په دې توره باندې وښلو هغه شهید کې رفاعه رضی الله تعالی عنہ وی بل الله مال شهادت رو په اسانه را شهادت رب العالمین ورکه د قشن په اسانته څخه په خوب باندې دا شي وی وشتل شو دشمنان بیرته رااله په دیوال باندې په قلا کې را دننه شو د خارله مجاهدونو شو ویل چې موږ ملګری شهید پاتې شوی نن دوباره وې دا هغه د وړلو لپاره بو جنگ کو جنگ شروع کی خدای خپل ملګری دې جن وړلو تر دې پورې شاغي خو واړو په یوځای کې دفن کی وس ویل چې انتقام اخلو او جنگ کو به دوباره سخت جنگ چې کله شروع کینو دی خلکو چې د کابل په دې کار کې کومه غټ دروازې جوړ کړي دوسره پلان و دا پلان به سره وېست دا پلان چې کله راوېست په دې باندې غشي وشتل ځکه دا په هغه وخت کې شو لکه ټینګ یا جازه مقاومت ډېر ګرانو عبدالرحمن بن سمره ملګرو لوي ګونډه ورته ماته کې په پیل باندې د غشو باران جوړ کې په سترګو باندې یو وشتو پی خدا او شوا چې دغه پیل مردار شو او د دروازې په دې منځ کې را پریوت خا دروازه بنديږي نه او دلته پیل بار مونواتو رب العالمین واجب کوم کونه دي چې د مسلمانانو سره کوي چې په دې دروازه کې دا بند پاتې شو بس هغه خپل مجاهدینو قومنده ورکړي چې په ورخیږي چې ور روان شو هغه ډیر زور نه په دروازه باندې واله لیکن کارونه شو په خدا او شو مجاهدین په دې کلام باندې رانه نشو سخت جنگ په داخل کې وشو ډیر کسانه به کې مړم کړه ډیر ونه سیرانم کړه وینځي حتی تر دې پورې چې دې کار نه 2000 کسانه عراق له غلامان بوتله الته ور باندې هغه آبادانه کولې چې کوم دلته په کابل کې جوړېدل په عراق کې موږ د نقشې دونه غوړ لکه څنګه چې دوی دلته جوړي هغه زره دا بوتله رفاع هغه حکم ابن عمرو الغفاری رضی الله تعالی عنہ هغه وفات شو په خپل مرګ باندې نو محلب ابن ابي نصر پنامه باندې وبل امرګری امیر وټاکلو هغه چې کله امیر وټاکو تشکیل ورکه ام تر کراچي پورې دغه قوا ولاړې هغه چې پر ورورشه سلمہ ابن محبق یا دقشن سنان ابن محبق چې دنه بعد ډیر احادیث نقل شوی دي حتی خاص کر په باب د شرمنو کې دله تشکیل ورکه دا وتر پیښور پورې لاړو او دقشن ترسن پورې لاړو قصدار ولاقه تر غیزه پورې ورسېدلو چې د هلمند بوستي علاقې نه تاریخ ولالي کې تر دې قصدار پورې تقریبا اته پرسخه مسافه و دغه ځنه به ورته بیرته وګرځیدل هم داخله سنان رسول الله هدي ممند باندې باجوړ باندې په دې علاقه باندې جګړه وشوه پیښور کې چې کوم اصحاب بارور ته ویل چې پاغیزه کې پیدا هغه وفات واله شو د پاغیزه کې پیدا صحابي کې ورته دفن شو په واجبه طریقه باندې د علاقه وغیرہ د ټول بده کې ونیول شو د عمر ابن عبد العزيز په وخت کې به د ټول علاقه خلک داخل شو حتی احادیث کې تعلقان علاقه او د هلمند علاقه او د بوستي علاقه بادغیس علاقه او بغلان علاقه دي ځینو کې د دې خلکو حکومتونه رااله او مسله جوړه شو خدوالینو عجيبه تشکیلو ماویر رضی الله چې د مدینه والی ولیکلو مقرر کې مروان ابن حکم یو وخت په دا وې به معزول کی چې معزول کې سعید ابن العاص ور باندې به امیر وټاکلو کوم چې حسن رضی الله باندې جنازه کړي و هغه بیرته معزول کې بیرته هغه مروان رضی الله باندې مقرر کی کوفه کې والی وټاکلو خالد ابن عاص ابن هشام د په مکه باندې والی کې او کوفه کې چې کوم والی ولیکلو الته مغیره رضی الله مقرر کې پاکیزه کی هغه به ډیر بډام شو
معاویه رضی الله عنه خطر ورغو چې د علاقې مې ته معزول کا جس پنګیرم دا کار نشم کولای وی ویل چې ته بخیر د امیر مقرر کیږي اگر که معزول کې بیرته به مقرر کی په کدا و چې دا ورسره به وفات شو جرير بن عبد الله دی ملګر له واجبہ خطبه ویل او د شی ورته ویل چې ایه الناس ای خلکو تقوا کوي د عدل نکار اخلي سکینه په ځمان راولي د خپل نور له بکنه کې څنګه د بکنه ډیره خوخه غنله دا شی وفات کوي شو معاویه رضی الله عنه وشو بل امیر موږ تاسو لا تشکیل بل امیر ورته تشکیل کې زیاد رضی الله عنه چې شعبي سے ویلی و عربو کې څلور عاقلان دي یو پکې معاویه رضی الله عنه دی او بل پکې عمرو بن العاص دی او بل د قشن زیاد دی او بل پکې مغیره دی زیاد شو د علی رضی الله عنه ګروپ مجاهدونو کې او قومندانانو کې لوی قومندانو خو چې کله په یو څلوي کې حسن ابن علي د معاویه رضی الله عنه سره جوړ جاړی وکي د خپل ټول اصلي ارز معاویه تسلیم کړ معاویه رضی الله عنه چې دا ډېر د کمال سره دی وی ویل ته د کوفي والی شوی اول د بصري دغه نور څه به کوفي او ډېر hebatnak سره او دهشتي سره کله چې معاویه رضی الله عنه دا کوفي له ولې غوته والی شو پاګه ځکه وایته چې خطبه ورکړه د کوفي د عراق خلک دا ډېر شرپسند خلک وو دوی د والنو پر استهزاء کوله تقریر کوي تقریر په اخر کې د کوفي والا څخه خاور راواخستې ویدل د شور وشندل لکه شړې چا پر رشخن کوي مونږ ورک د منځنه متصل شاسکاري کړي پروک لاړو گیټ لا دروازې لا ال تکینه سو چوکي ور سره وا یو کس ورازي چې کم تیرودو قران ورته کوي قسم وکړه چې دا شګه تا شندلې کې دنه د شندلې چا به نو شندلې وي قسم په الله چې بس ما د شندلې وي ځا چا چې شندلې وا هغه چې پسې ایثار کړ قسمونه نه کول تقریبا 10 کسان به دې کې برابر شو چې دا 10 کسان کله برابر کړ نور مرګول چې راوړې برشي د دې 10 کسان نه لاسونه غوس کړ وی تاسو بچا باندې وخت نه بیا د انسانانو وزا امر علی ګره امیر واوی والیما زه تاسو تقریر کوم ورسره خو تاسو ما به سر شخندونه وای او بعض خلک په زیاد رضی الله عنه باندې اعتراض کوي رحمه الله چې دا کار ولې وکي جواب دار چې بعض وخت کې امیر دا حق شي هغه تعزیرا څوک دا کار وکي او بل د جمعه بیزتی کړي و په جمعه کې دوی دا کار کړي نو طبعا دا کار و چې کله د دیش کسانو لاسونه غوسله باس عراقین د بصری کوفی ولا خلکو باندې خيوب تل شوي وی ویل شاله ګورې دي شړي نزان ساتل پکار کله څه زجرن څه بعض حرکتونه پکار دي چې د خلکو ردا خودل وشي چې ګورې دي اسلام بیزتی پکار نه ده دې جمعه بیزتی پکار نه ده کچرته موږ د قشان سزا سره مخامخي لکه څنګه چې تاسو سره دا مسله وکړه معاویه رضی الله عنه چې اعتراضونه خلکو شروع کړ یو څو اعتراضونه ور باندې دا و وی زیاد ابن ابي په نامه باندې دا مشهور چې د لوی والمو وی دا معاویه رضی الله عنه خپل ورور ګرځولې د شی ویلې معاویه ابن ابي سفيان او زیاد ابن ابي سفيان نو پردې بچي څنګه سره خپل ورور کوي معاویه رضی الله عنه دا کار ولې کړی حالانکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سره د خپل نسب نسبت بل چالو کې په دې سړي د الله لعنت ته والله وګوره په دمن جنت حرام کی څخه وایي په کې راغلي دي دې صحیح جواب دی دغه روایت راوي چې دغه معاویه رضی الله عنه په خپل دی نو ار کله چې سړی دی روایت راوي څه مخېل چې هغه خپل روایت نه خلاف وکي هیڅ چیرته مدانه کوي نو دا کار دی زیاد په خپل کړي دی چې د بازار نویل زیاد ابن ابي سفيان دا ورته ولي ویلي وی وجه دا وا چې د جاهلیت په دوران کې چې نبی صلی الله علیه وسلم لراغله نو پاغه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لاړو طائف علاقه د خپل کور نډیر مسافر پاتې شوی و الته د خلکو نه د مطالبه وکړي چې چرته وین زمين زشته کني چې موږ سره موافقت غونډه نکاو اسلام خو نو راغله دا شی جایز غوندو دوی په نظر کې چې کله اسلام راغله د حدودات موږ تاسو نه مقرر کړل وی الته وین زو د سمیه په نامه باندې چې د عبید خزبا وې دې ورته ورکړه دغه سره د خپل ضرورت پوره کړي وې د قضیات د ابو سفیان د معنی نه پیدا شو چونکه الولد للفراش دا قانون دی بچی چې چا په بستر باندې پیدا شي شریعت متحرف فرمایي چې دا هغه بچی دی دا وی په ځکه نه کول چې داغه په فراش باندې پیدا شو د عبید لیکن چې کله علامات وکتل شو قافیه روانشناسی شریعت دا موږ تاسو له یو قسم ته دلیل ذکر کړي اقرار دی گواهی ده قافیه شناسی ده قران دازی ده اگر که احناف علما دلیل څه دلیل نه کړي خو لیکن جمهور علما دا دلیل غني نبی صلی الله علیه وسلم ویلو دا ماشوم بارکه کده شي بچی راړو دی شي پتون ولا دا دل دی کړي دی بل نو چې کله د دې زیات شکل د ابو سفیان لورته او قواری اغله ورته او د بیازان لویلی وی زیاد ابن ابي سفیان نو دا نسبت اچرته معاویه رضی الله عنه کړي دی بلکې دا زیات په خپل کړي دی نو چې کار زیات کړي څه مخاله اعتراض معاویه باندې کې دی شي دا اعتراض خلکو بالکل غلط او بے ځای دویم اعتراض خلکو معاویه رضی الله عنه باندې شي کوي عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید چې خالد ابن ولید بچی دی د شکل زاد عراق او د علاقې مراقي فتح کړی واجب نو بي وته
نیمه سړی ولکه د پلار غونې مجاهدو په تکتیکونو باندې سخت پویدو نظامی حرکتونو باندې وی معاویه سره سوچ پیدا شو چې د ټولو خلکو شامینو مینه محبت در سره پیدا شو کې دې شي دا سبا ما معزول کلوري مکی دا به امیر پاتې شي نو ابن اسال بنامه باندې یو زمیو اغله پیسې ورکړي چې دا اوج نه وي دا عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید وی دا معاویه وشلې نعوذ بالله من ذلک مونږ وایو شامین معاویه رضی الله عنه د دشي منقاد خلق و چې معاویه به څنګه حرکت وکي بس دوی به حرکت شروع کولو حتی معاویه رضی الله عنه خپل ویری و دا ضرور صفاتونه په ما کې چې ما میدان جوړ د علینا یو زما مجملګری چې د شامین د داس ما پر منبردار و په خلاف د عراقیانو دویمه جنگ جمل کې برخه نه واخسته هغه خسته و درې ما د خپل راس شاله نه ویلې واغه په خلکو په منبر خبره کوله څلورم یې عرب کې مقبول ما معاویه رضی الله عنه سره وټونو مسله خو نه و چې ته وټ خبر وسړې تیریږي چې ولادت به ډیر راوي چې زما کیمرې وي سما دا خو د روپیانو مغربیانو خپل مسله ده چې بری مسلمانانو باندې راخوره کړي ده اسلامي مسله په دې طریقه باندې نه راځي نه مشنه نه خلافت بلکې دا ابن اسر په خپل وجه لري او څنګه وجه لري په دې طریقه باندې چې د یوزمی کافرو د معاویه رضی الله عنه سره ناس ولاړ ډیر لرله تلور اتلوب خو چې کله دا جنگونه قتل او قتالونه شروع شول معاویه رضی الله عنه خپل ځان له ګارد برابر کې ګارد فوجین د دې سړي ملاقاتونه دا سره تنگ ډیر ونه شو وخت به غوښتم نه بشو ورکولې معاویه رضی الله عنه مصروف د دې شی ویل چې خماویه ته مال وخت نه راکې زب تعالی گزار در کوم او گزاردار چې ستو قومندان مسوش ام د عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید شکل راغی ډوډۍ ورته وکړه باقي کې ورته زار واچلو ایسه د شهید نو دا ابن اسال ذمي وجلې دي نه معاویه رضی الله عنه دلیل پیښ شي خالد ابن عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید چې دا عبدالرحمن بچي او خالد او د خالد ابن ولید نوسی ودا چې کله مکه لراغی نو الته د ابن زبیر هغه زمان ورته ویلي چې اینا ابن اسال چرته دی چې استپلار وجلې دي عبدالرحمن ودا خالد چې په اسمان کې نه سودا ابن اسال د اثر ایست اول او ختمه کی بیر تراغه د عبد الله ابن زبیر د اولاد لري چې پیغور وکي چې اینا چرته دی جرموز هغه خارجو چې هغه عبد الله ابن زبیر وجلو معنا ده ما د خپل پلان انتقام ډیر په شهامت باندې واخ شو طالب بکار چې پلان انتقام والی پیغور ورنه کې بلکې ترغیب ورته ورکي حاصل لا چې عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید دا اچرته معاویه وجلنده بلکې دا ابن اسال وجلې دي او دقه خالد چې عبدالرحمن بچي د هغه خپل پلان انتقام اخصود لپاره هغه وجلو او دلیل په د عبد الله ابن زبیر د هغه اولاد تذکره و چې دله وکړه او دغه د اولاد تذکره و چې دوی له دغه جرموس خارجي وکړه درې مترس معاویه رضی الله عنه باندې واجب را خلق دي شي کوي وېدر چې امر کړو چې محمد رسول الله منبر او امسا وېدا د مسجد نبوي نه راوړي مصر لا کله چې دي خلکو د منبر ورانه ولو وې زلزلم په دې اسمه کې باندې رااله بر اسمان کې ودانور تورم شو خلک ویره د بیرته پر خدا کار معاویه ولیکو جواب معاویه رضی الله عنه شرطم دا کار نه کړي اصل کې سنت طریقه هم درش د منبر درې پوړې وي لیکن خلک زیات شون امام بچ کله ناسو امیر هغه بلاندې کار کړو هغه خلکو نه معلومېدو معاویه رضی الله عنه په خپل اجتهاد باندې یو شپک پوړې وسره نوري میوځي کړي ډیر جګ جوړ کې چې پاس ور باندې سړې کی او په دې وخت کې د پاس ور باندې یو غلاف ورواچو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې به ودانو دا د اجتهادي مسله ده کله سنت طریقه ما غدري پوړې دي نور نوران کړي دي نه دا مطالبه کړي چې تاسو مصر لراوړي شام لراوړي دا الزام چې په ارچه په معاویه باندې لګول دا غلط الزام دی او ناروا الزام دی ارچه انور تور شو دا الله رب العزت تور کې لکه ابراهيم چې وفات شو باغه وخت کې انور تور شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو لویلې وینور د چا د وجه توريږي او سپینېږي نه بلکې دا د الله په امر باندې بس اتفاقی په دې ورځ باندې د الله امر جاری شوی و دغه د الله امر بچیږي بل مسله نشته بل یو سوال ور باندې دا کېږي وهوجر ابن عدي ودای او امیر صحابي دا معاویه وجله ولی وجلو جواب دا دی حجر ابن عدي د هیڅ انسان چې د علي رضی الله عنه سره به انتهایی زیاته مینه سخت مینه محبت فیصله د شون ذهنیت د جوړ شوی چې حکومت او خلافت کې دا د علي په اولاد کې بل هیڅ مونږ نشو منل دی بنو امیه او معاویه دې تیار نه دي چې وایي د خپل نظر ځوانان ملګری به ځان سره برابرول زیات چې د کوفی والی دی هغه د لوري چې ګوردا کار مکوا وز موږ د معاویه په مابین کې سوره جوړه راغلي دي دا موږ ټول مسلمانانو خلیفہ لري بس امد سره خبره برابر کوي نه فوج به بوتلو چې کله د حجر ابن عدي ولونه زیاد را وسورته ویل تعالی مینه دی ویل چې دا کارونه ته مکوا وی ویل دي وی دا کارونه ته ولې کوي بس وی توبه مشوا نور نه کوم نه ته هر وخت خبره موږ لکړي چې زین کوم به ورته غلط حرکتونه شروع کوي اې د سره دولس کسان نور مجرمین ونی ولا
او خط ولګلو د ټولي کوپی ولانه په دې باندې دسخطونه او امضاګانې واخستې معاویه رضی الله عنه ولګل امیر المؤمنین لور شي چې څه کار سره کوي هغه دی وکي سره هلته چې کله خلک لاړل ورته ویل چې سلام دې زیات د طرفنا او تعالی می دا سړی درولې ګجاده د حرکتونه کې ته پویګو دا پویږي وکړه چې دا هغه خپلوره شریح ابن حنیف نامه باندې بل صحابي دی اېدو تاریخ ان شاء الله به ورسره ذکر کیږي چې د ژوند باقی هغه ورته ویلي معاویه رضی الله عنه بل خط ولېګو وې دقه حجر ابن عدي او خشړې دی او بزرګ سړی د سره ګور کار ونه لري وې نه وژني دواړه خطونه چې کله امیرونه سیدنا معاویه رضی الله عنه ورسېدل دې خط کې د څه مسله د هغه خط کې هغه بیرته زیات له خطر ولېګو وې ته د شی وې هغه د شی وې صاحبہ په خبره باندې زه پویم ما دا دولس مجرمینو سره نیولې دي دا مې درېګل ته پویږي چې خوشی کوي که څه وسره کوي ما خو تعالی درکې څه کدل زو والی مو پکار دا چې دا کار زه وکم ملګری ویلي وژنو نه وژنو په دې کې درجه بندي او شو کسانې به پرې خو څو به نور پاتې شول په دې کې ته حجر ابن عدیم لاړو ملګری ویلي چې بس دا بوجو قتل کوي معاویه رضی الله عنه سب متصل فرمان صادر کې چې لکه دا ته بیرته جدا کوي دا دی ونه وجلیش کله چې د معاویه رضی الله عنه قاصدین په اسونه باندې سواره و او د دې خلکو خور راته چې درڅو پر حجر ابن عدی ورنه تاریخ کې او خلاص کی داغه نه وسر والے و بده شي مصلحت په دې کې دا درڅو پر د شي انقلاب کې د شي کارونه کله کله کیږي اگر کرزا او خوخه د معاویه رضی الله عنه دا و چې دا به ونه وجل شي ځکه قاصد په شراره کې د ټول محضر عام کې نو دا د وجل نه دی بلکې اجتهادي مسله و امر د نجات لپاره کړو چې نور وجه دار خوشی کې دا الزام په معاویه رضی الله عنه باندې غلط الزام دی بیزه د دې وجه نه بچکره د عائشه رضی الله عنها خپل معاویه رضی الله عنه راغی نو عائشه ورته ورشي دا صحابي ودا تاسو ول قتل کېږي ورته چې یا موري یا ام المؤمنین ما خدا قتل کړي نه دی بلکې موږ له زیات خطر لګلو چې د دې شکارونه کوي به هم د ملګرو په مصلحت باندې دا ولېګو د وشلو د پاره ورسته ما بر فرمان صادر کړي قاصدین به بسلیګلی و چې تاسو دا ونه وژنه خو چې وژنه شو مسله اجتهادي و په دې کې ته ما معذور وګاڼه ما ملامت مګاڼه بل اعتراض په دې باندې وشو چې د خپل زوی یزید ولی عهد ولی مقرر کې نو هغه بارک ان شاء الله کر روان چار شې پروز باندې ژوندیو دا خبره به ذکر کو داغه بعضی فضایل به ذکر کو او به داغه مختصر غونې تاریخ الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین یو مهم اعلان داده چې ان شاء الله بر ملګری صبر شریف هم تاسو در کې واړه د شي پوسټر دي کله چې دا مکتب رخصتین کیږي نو د دې په اول تاریخ باندې غالبا دلوي میاشت راځي کومه وداره ایجادي شوم اتم نه هم شاوخه باقي کې تاریخ لیکل شوی دی اې دې مکتبونو لیسوري پانتون د رخصت په وخت کې په دارالعلوم تعلیم القرآن والسنه هغه کې ان شاء الله دې رخصتي په اندازه باندې د محمد رسول الله د سیرت او دوره بکیږي د شیخ صاحب احمد شاه په واسطه باندې نو ټول ملګری د خبري چې د وسنه غیر پر تیار نور ملګری په دې جریان کې واښو الته به کې بر خوالي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه